د شپې داستان. د بخونکي او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مه شئ او له نیکمرغیو ډکه شپه مو په خیر. زه به د یوې اوږدې او ارام بخونکې ساه له اخیستلو وروسته په خپلو خبرو پیل وکړم. لومړیو کې باید د پوهانو دا خبره تر پوښتنې لاندې راولم چې د انسان فطرت ته تغییر ورکول ناممکن او ناشونی کار دی. خو نه پوهیږم زه به د خوف په انتها کې وم او که د خپلې مبارزې په بې خوفۍ کې، ځکه زړه ساتل او ناکام کول ورسره د سترګو له سمندره د روانو اوښکو ویاله وچه او ځان تر خپل هدف رسول اسانه خبره نه ده. ما په تیاره نړۍ کې بېلې ډېوې ځان تر هغې موخې ورساوه چې زړه مې ټاکلې وه. په ماته ساه او په اوږدو کږلېچنو لارو کې زه د خپل جانان په ترلاسه کولو څنګه بریالی شوم. په دې ډېره موده کې چې ما خپل ژوند د تره زوی په نوم کړی و، د هغه مینې مې نازک زړه لا نور نازک کړی و. په لږې جدایۍ به یې ځکه دردمن، خو هغه به راته لا نور قدرمن شو. ما مې خپل رب ته په ننواتې کې ډېرې شپې په لمنځونو کې ژړلې، روژې مې نیولې او په هره دعا کې مې له مهربان ذاته غوښتې. ما کولی شول او ما سره ډېر امکانات مخکې وو چې د پښتونولۍ له غروره لرې له نورو لارو څخه ګټه واخلم، خو یوې مسلمانې او افغانې پیغلې ته نه ښایي چې خپل عفت تر پوښتنې لاندې راولي. ګوره، زما نه خپل آخرت او قیامت هم هیر نه و. هو که نه چې فکر ونه کړئ زما سترګې یوازې د همدې دنیا نعمتونو پټې کړې وې. ما ځان او د خپل ژوند ملګري ته د هغې دنیا د روښانتیا او نعمتونو هیلې او غوښتنې هم کړې دي. دا چې اسلام مبارک دین نارینه او ښځینه دواړو ته د ژوند په ټاکنه کې حق ورکړی، نو د خپل دغه حق ترلاسه کولو لپاره ما هم له خپله حقه ګټه واخیسته. ژوند کې هیڅ هم ناممکن نه دي، خو که هڅې، مبارزې او دعاګانې وشي. هسې زه مې د خپل زړه ته کله حیرانېږم چې ولې یې ماته نه منله، ځکه پوهنتون کې زما ځینې ټولګیوالې وې. هغوی چې زما د تره د زوی حالت او فکر لیدلی و، خپلو کې به یې زما صبر او دعاګانې هسې د وخت ضایع او مسخرې ګڼلې. خو ما به ویل چې چا ووژلم باوري یم هماغه به راباندې ننګ کوي. زه د خپل ژوند په انځور کې دغو معجزو او هیجاني بدلون ته کله هم چې فکر کې ډوب شم، تاسو په رب باندې باور وکړئ فکر کوم خوب وینم. حیرانېږم چې هغه د سندان غوندې کلک زړه نن څنګه د مالوچو په څېر نرم شو. اوس چې د زخمي زړه زخمونه ورته ښایم انکار کوي، خو زړه مې اوس هم پسې خوږېږي، ځکه ماشوم خویه زړه مې له هغه پرته ژوندون بیخي تېروي نه. له دې وروسته خو راته بیخي ځکه ګران شو چې اوس مو د ژوند لارې سره وتړل شوې. ممکن تاسو د یوې پیغلې سره داسې خبرې مناسبې ونه بولئ، خو ما مې ارمانونه او هیلې آرام ته نه پرېږدي. په هر حال زه مې د خپل ستر واکمن رب څخه ډېره شکرګزاره یم او له ټولو اورېدونکو له وړاندې مننه کوم چې د داستان تر پایه راسره پاتې شي. له پاک رب څخه د ټولو مسلمانانو د ارمانونو او مشروعه هیلو د پوره کېدو لپاره خپل رحمان ذات ته لاسونه لپه کوم. هیلې مو پوره او ارمانونه مو د پوره کېدو پر لور وغوړېږه. مور او پلار یې له یو بل سره خورا مینه لرله. د دوی له مینې داسې ښکارېده چې په وخت کې پلار یوسف خان او مور یې شیربانو وي. له خبرو، ټوکو او بوختیاوو یې د کور نورو غړو هم خوند اخیسته. په ځانګړي ډول کله به چې باران ورېده
او یا به همدې باران د شپې له مخې د ځمکې اننګي ښکلول، نو ډېرو پیغلو او واده شویو به د کړکۍ له چاودنو د دوی د مینه ناکو لوبو نندارې کولې. کور خو لا څه چې په ټول کلي کې به د همدې جوړې د مینې په غوړېدلو ټغرونو نکلونه کېدل، او د ډېرو به په غم او ښادۍ کې همدې جوړې ته پام و. دا چې دوی لا تازه واده کړی و، نو په کور او کلي کې د ودونو یا نورو خوښیو پر مهال به ګډونوالو دوی تنګول چې آیا تاسې خو به بیا په تخت باندې د ناستې نیت نه لرئ؟ کله کله خو به د نورو په خوښیو کې په ټوکو سره کېناستل او د لومړي ځل د یو ځایي ناستې تمثیلونه به یې کول. ډېرو نیاګانو به ورته په ښه سترګه نه کتل، خو ځینو نورو مستو زړو ته به یې زاړه یادونه ورتازه کړل، او د هر یو د سترګو په وړاندې به تیر یادونه تېرېدل. پیغلو به هم د دوی په لیدو باندې زړونو کې هیلې وټوکولې، او د خپلې راتلونکي لپاره به یې ترې چلونه زده کول. د دوی دغه تمثیل به خلک له اصلي هغې ډېر خندول، ځینو به ترخې او ځینو نورو به خوږې او له مینې ډکې مسکاوې کولې. د خدای له لورې پر دوی دغه پیرزو شوې مهرباني همداسې ورځ تر بلې غځېده چې وختونه وروسته پرې بېلتون خبر شو. بېلتون د خپلو بدو او کرغېړنو عملیاتو په پایله کې دغې جوړې ته د جدایۍ لاره خلاصه کړه چې د شیربانو غوندې ژوند کوونکی نه یې یوسف خان د عسکرۍ په پلمه جلا کړ. ځوان هم خپلې پښتو ته سترګې ټیټې نه کړې او د پالنګ خوب یې د غره په زیږو تیږو بدل کړ. په موبایل باندې د خبرو حوصله یې هم نه لرله، ځکه دواړو به یو بل ته د اوښکو په بدرګه د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کول چې په همدې به روغبړ او آن احوال پوښتنه هم پاتې شوه، نو ځکه خو به ډېر ځله د یو بل پوښتنه په پیغامونو کېده. مېرمنې به یې ډېری وخت دا لیکلی پیغام ورستاوه: زما د لرې وطن یاره، زما د لرې وطن یاره، چرته په خیال کې دې راځم که هیر دې یمه. ځوان به تر ډېره په همدې څو ټکو سترګې خښې کړې وې او د خپلې خوږې مېرمنې خواږه وږمونه به یې احساسول. خپلې ناچارۍ او د مینې بېقرارۍ به وارخطا کړ. ډېر وروسته به یې په پیغام کې ور ولیکل: خوشحالي ته کړه غم به زه کړم، خوشحالي ته کړه غم به زه کړم، زما زړګی په غم عادت دی نه بچوینه. مېرمنې به یې ژر اوښکې پاکې کړې او د ډاډګیرنې په پار به یې یو څو ټکي ولیکل: ګوره چې د دې خبرو سودا ونه کړې، تا باندې مې غم نه دی پیرزو. اشنا له دې وروسته چې هېڅکله فکرمند نه شي، زه به تل ستا په مینه پایم او دا به تمام جهان ته ښایم چې صبر څنګه کیږي، قرباني څه ډول وي او په مینه کې وفا څه ته وایي. ښاغلي ته به هم هماغه د خوا په خوا ناستې یادګارونه تر سترګو کېدل، د مخامخ لیدو هغه ستره خوشحالي او اوس یې د نه لیدو په درد زړه له ماغزو سره دوستي پرې کوله. خو د خپلې مېرمنې د نازک زړه ساتلو لپاره به یې د مسکا او خندا خبرې پیل کړې. دواړو به د نامزاد شویو په څېر خیالي او نالیدلې زیاتې کمې ویلې. کله ناکله به یې یو بل ته د هماغه وخت ناسمې په پیغور ورکولې، تر ډېره به یې په یو بل ټوکې او مسخرې وکړې. دې خاموشه پیغامونو به ډېر ځله هغه هلته او دا دلته په کړس کړس خندول چې ډېری وخت به دواړو ته نږدې ناستو کسانو پر دوی د لیونو ګمان کاوه. سهار او ماښام به د دغې جوړې خوږې ریبارۍ موبایل کې تلونکو او راتلونکو پیغامونو کولې چې یو څه به یې د دغې جوړې د مینې تنده ماته او یا به یې لا پسې زیاته کړه. یو سهار چې ځوان د خپلې ناوې مېرمنې څو پرله پسې پیغامونو ته ځواب ورنه کړ، زنګ یې ور وواهه. شمېره یې بنده وه. مېرمنه یې وارخطا شوه. هر څه به یې فکر ته راتلل، کله خو به یې په معصومې څېرې اوښکې هم را روانې وې. خدای ته یې د عذر لاسونه نیول او د خپل جانان د حفاظت او ساتنې غوښتنې به یې کولې.
غرمه مهال چې میرمنه یې پر لمانځه ولاړه وه، موبایل کې د پیغام زنګ وټنګېد. په بیړه یې راواخیست، ګوري چې خاوند یې پیغام لیکلی. بې له تمې د ژوند ساعت ولاړ دی، هیڅ پر مخ نه ځي. په رښتیا وایم د فکر خیالونه مې ستا تر اخري دیدنه نیغ ولاړ وي. میرمنې یې د ورختایۍ له لاسه پیغام لیکلو ته لاسونه نه ورتلل. زنګ یې ور وواهه. د غږ په اورېدو یې زړه له خوښۍ ټوپونه وهل، خو په خوله یې ورته کنځاوې پیل کړې. چې ښه یې زړه تش کړ، ګوري چې خاوند یې خاندي او په خندا کې ورته د خپلې خبرې د اورېدو بلنه ورکوي، خو دا یې په تروش تندي بلنه ردوي او په بیا بیا ترې د موبایل د بندېدو د لامل پوښتنه کوي. کله چې میرمنې ښه ځان په کنځلو او بدوردو ستړی کړ، په آرام او له مسکا ډک غږ یې خاوند ورغبرګه کړه. اوه لیونۍ، ته دومره غوسه یې چې هېڅ زما خبره اورې نه. موږ بېګا عملیاتو ته تللي وو، موبایل کې مې چارج نه درلود ځکه بند و. لږ مخکې راغلو، لا مې دمنه وکړ چې موبایل مې چارج ته کېښود او دا دی ستا خبر مې واخیست. د میرمنې چې غوسه د پخوا په پرتله سړه شوه، په تریو تندي یې وویل: غټ سړیه، نور دې چې کله دا دنیا عملیاتو ته تلې ما خبروه، نږدې و چې زړه مې درېدلی وای. خاوند یې چې د میرمنې مینهناکه غوسه اورېدله، په مسکا یې وویل: حتما نور چې کله هم عملیاتو ته تلم، له ځانه مخکې به خپله لیلا خبروم. میرمنې یې په ترخه مسکا ورغبرګه کړه. غټه ککره دې نیولې، اوس مې په چل چل د مور نوم راته اخلې ها؟ خاوند یې په کړس کړس وخندل او غبرګه یې کړه. وی رښتیا زما خو هیر و، ستا د مور نوم خو لیلا ده، بښنه غواړم، پام مې نه و. د میرمنې یې په دې مینهناکو خبرو زړه عاطفې محاصره کړ، په عاجزه خوله یې زیاته کړه: خیر دی ګرانه، نور چې هر چېرته تلې ما خبروه. باور وکړه له ډېرې ژړا مې سترګې خوږېږي او همداسې خو دې نه پرېږدم، د دې ژړا تاوان به خامخا درنه اخلم. خاوند یې په مسکا ورته د خوراکي شیانو نومونه پیل کړه چې ته یې وښایه، اخیستل یې په ما. خو میرمنې چې له سهاره څه نه وه خوړلې، ډوډۍ ور په زړه شوه. تمثیلي غوسه یې وکړه: او خېټه، تا خو به د دولت مفت قابلې او د ګډانو غوښې خوړلې وي، ځکه دې خوله په دې نومونو غوړه غوړه لاړه. زه وږې یم، له سهاره مې هېڅ هم نه دي خوړلي، ځم چې یو څه وخورم. خاوند یې هم په تمثیلي غوسه کې له چا کم نه و، ورغبرګه یې کړه: لیونی کوه مې مه، ته به وایې د پلار لنګر دې دی، سهار مې غره کې یوه پیاله چای له وچې ډوډۍ سره خوړلی. میرمن یې ورته په ریشخندۍ ډول خوله کږه کړه: وش بیچاره، زما د لاس هغه غوړې پراټې دې په زړه نه ورېدې. د خاوند یې ځان ته پام شو او په آرام غږ یې وویل: ای لیلا، وبخه، دا خو مو د مور نوم دی، خو یې ګرانې، داسې یخ مې کېږي. میرمنې یې تندی ترېو کړ: ولامبه چې یخ دې ښه شي، او په همدې سره یې موبایل بند کړ. خاوند یې څو ځله د بلې، هلو او اورې کلمې تکرار کړې. موبایل کې اړیکه پرې شوې وه، په غچ اخیستونکې بڼه یې له خولې ووتل: اوف کټ دې که د لیلا لورې، زه درته وایم له یخه مې زړه رېږدي او ته وایې ولامبه. جدایي دوی د یو بل سخت تږي کړي وو او دواړو به له خدایه د ایمانه مخکې د یو بل غوښتلو دعاوې کولې. دا داسې وخت و چې لا یتیم نجلۍ د پیدایښت څرک نه لګېده. په شوخۍ به د کلي نجونو له میرمنې د خاوند پوښتنه کوله چې کله کله به په میرمنې د بدریخۍ له امله بده لګېده او ستغ ځواب به یې ورکاوه چې له دې به هم د کلي نجونو خوند اخیسته. ډېر ځله خو به یې له ډېرې غوسې خاوند ته وویل:
دا څه عاشق مورې ګرځوي چې هر څوک له ما وړاندې رانه ستا پوښتنه کوي. هغه به په شوخۍ ورته د ځان ستاینه پیل کړه چې وګوره یو پر تا قدر نه لرم، که نه ګوره زه خو سم شهزاده یم. د دوشنبې ورځ سهار و چې خاوند یې د پیغام پر ځای میرمنې ته زنګ وواهه. میرمنې یې ځواب ورکړ: اوه دا څه ګورم، په شین سهار د پیغام پر ځای زنګ اورم، هسې نه په خوب کې درغلی یم. خاوند یې وویل: نه مړې، تا غوندې خلک ما ته په خوب کې د راتلو جرأت نشي کولی. میرمنې وویل: اوهو هو که نه، ته له کوره تښته او زه به بیا په خوب کې درځم. خاوند یې وویل: ځه مړې، ته مه راځه، زه به درشم. میرمنې وویل: اخ دا څه وایې، رښتیا؟ هو ولې نه؟ نه رښتیا ووایه. ولا چې کله؟ د پنجشنبې ورځ. وای خدای شکر، زه به ستا راتګ ته شېبې شمارم. ښه دا ووایه چې څه درته راوړم. ښه څه به راته راوړې؟ هر څه چې وغواړې. اوهو رښتیا په یاد مې شول، یو څه درنه غواړم. وایه وایه اورم چې لیلا مې څه غواړي. تا بیا زما د مور نوم واخیسته. دا ځل چې راغلی مور ته شیطاني کوم چې غوږونه دې تاو کړي. اوف نه ولا چې هسې مې په خوله راغله، غلط شوم، بښنه غواړم، خو پام چې مور ته دې ونه وایي. له هغې مې هسې هم بې څه ویره کېږي. ښه دا ووایه چې څه درته راوړم. خپله دا دوه منه ککره راوړه، هر څه دي. هغه خو بې له هغې هم راوړم، نور وایه. ښه نو داسې وکړه، هغه لمدې نکریزې نه دي. کومې؟ هغه چې کاون ورته وایي، هغه ځان سره یو دانه راوړه چې بیا د شپې در باندې په خپلو لاسونو ګلان اچوم. او زما او ستا د نوم لومړی توری ها؟ هو بلکل، بیخي سمه ده. مور دوی مې هم خبر کړه، زه ځم چې کارونه مې راغونډ کړم. سمه ده، الله پامان. خاوند یې د ټلیفون بندېدو په وخت کې وویل: واوره څه درته وایم؟ ها څه وایې؟ در سره مینه لرم، ډېره مې یادېږي او ښکلوم دې. کښېنه غټ سریه، هسې ګپ مه لګوه. ولاکه به ګپ لګوم. ښه سمه ده، ورځه کارونه دې خلاص کړه چې بیا په وخت له خیره راشې. له مخکې وروسته یې په میرمن د خوښۍ له امله د تن جامې تنګې شوې چې کله به خپل مسافر اشنا له نږدې ویني. کور ټول خبر او د دې مینه ناک شخص راتلو ته سترګې په لار وو. بالاخره پنجشنبه شوه. میرمنې یې سهار وخته خپل ټول کارونه خلاص کړل چې خاوند یې میسج وکړ: وایه که نه چې د زړه خور شوی ټغر دې زما په راتلو څه ارادې لري؟ ستا لیونی خو لکه ملنګ کچکول په لاس ستا پر لور در روان دی. میرمنې یې له مینې ډکه مسکا وکړه او ځواب یې ورکړ: راتګ دې د شکې روژې اختر دی، د انتظار شېبې ښکلوم، ځکه چې خوند به یارانه وکړي ما سره او تا سره. خاوند یې ژر ولیکل: له زړه بڼو بنګړو او سپینو سپینو مړوندو سره خو سلا وکړه. میرمن ولیکل: د رواج له بندیزونو او په چغو د دې لوړو لوړو غرونو له انګازو څخه ویریږم. باور وکړه چې زما او ستا په منځ کې ولاړ دیوالونه ښکاري، دې ته هم ساتنګي کېږم. ژر راځه که نه په چغو مې کلی خبروم. خاوند مسکا وکړه چې بس که بیروبار نه و، 2 ساعته دې نور هم زړه ته وزر وکړه، در وبرسم. مخکې وروسته یې په میرمن د خوښۍ له امله د تن جامې تنګې شوې چې کله به خپل مسافر اشنا له نږدې ویني. کور ټول خبر او د دې مینه ناک شخص راتلو ته سترګې په لار وو. بالاخره پنجشنبه شوه. میرمنې یې سهار وخته خپل ټول کارونه خلاص کړل چې خاوند یې میسج وکړ:
وایه که نه چې د زړه خور شوی ټغر دې زما په راتلو څه ارادې لري. ستا لیونی خو لکه ملنګ کچکول په لاس ستا پر لور در روان دی. مېرمنې یې له مینې ډکه مسکا وکړه او ځواب یې ورکړ: راتګ دې د شکې روژې اختر دی، د انتظار شېبې ښکلوم، ځکه چې خوند به یارانه وکړي ما سره او تا سره. خاوند یې ژر ولیکل. له زړه بڼو بنګړو او سپینو سپینو مړوندو سره خو سلا وکړه. مېرمن ولیکل: د رواج له بندیزونو او په چغو د دې لوړو لوړو غرونو له انګازو څخه ویرېږم. باور وکړه چې زما او ستا په منځ کې ولاړ دیوالونه ښکاري، دې ته هم ساتنګي کېږم. ژر راځه که نه په چغو مې کلی خبروم. خاوند مسکا وکړه چې بس که بیروبار نه و، 2 ساعته دې نور هم زړه ته وزر وکړه، در وبرسم. د څه باندې 2 ساعتونو وروسته له عسکره یې راغلی اتل بیک په اوږه، دریشي پر ځان او د میوو پاکټ په لاس د دروازې په درشل ودرېد. غږ یې وکړ: و د کور واکدارانو، مسافرو ته اجازه ورکوئ؟ په غږ یې مېرمنې د کنټرول ماده له لاسه ورکړه او له ټولو وړاندې یې د خپل مینهناک خاوند غېږې ته ځان ورساوه. تر ډېره یې د یو بل په غېږ کې ځانونه ورک کړل چې مور یې ورغږ کړل: لورې، زما خو هم زوی دی، موږ ته خو یې هم لږ روغبړ ته پرېږده که نه؟ ولې نه مورې، خو زوی دې کلکه نیولی یم. له کله نه ورته وایم چې د کور نور غړي دې هم ستړي مشې ته ولاړ دي، خو لکه چې عسکرۍ کې یې د سترګو لید هم کم کړی. خاوند یې هم په دې خبره هوش کې راغی او په مسکا یې ورته وویل: له تا نه لا اوس هم د دې دروغو عادت نه دی تللی؟ مور او د کور نورو ټولو غړو په خنداوره خوله روغبړ ورسره وکړ او د همدې ناوې په خونه کې سره جرګه شول. خوراک او څښاک وشو. ټوکو ټکالو هم خپل رنګ جوړ کړی و او د عسکر خویندو د ورور په نشتوالي کې د خپلې ورېندارې د ژړاګانو نکلونه خپل ورور ته کول چې په تمثیلي بڼه به د ورېندارې له جدي غبرګون سره مخ شول. همداسې د سرتیري په نشتوالي کې د مېرمنې د ژړاګانو د راز خونه اوس ټوله خنداګانو په سر اخیستې وه. شپه شوه. یو یو له خونې په وتو ټول خپلو کوټو ته لاړل. دوی د یو بل په سترګو کې سترګې خښې کړې. له لږې مسکا وروسته دواړه د جدایۍ په یادونو ډوب شول. د سترګو له سمندره یې د اوښکو څپو لکه فوارې اوبه رد کړې. په مړو مړو اوښکو یې د یو بل په درد ځانونه وپوهول. دې کې ډېر وخت ووت. د مېرمنې دې غږ یې چې بې وفا اوس راغلی د خونې چوپتیا ماته کړه. تا دا فکر نه و کړی چې که ستا په نشتون کې له ډېره درده مړه وای. د خاوند فکر یې هم د درد له حالته اوسني خوشحاله حالت ته راوګرځېد او په مسکا یې وویل: اوهو، د مرګونو ځای کې زه وم او دعوې ته راته کوې؟ د خونې چوپتیا لږه موده ګیلو او بیا د مینې څپو ماته کړه. خاوند یې د خپل بیک وړوکی جیب خلاص کړ. ډبې کې ګوتمه او د لمدو نکریزو ډک پاکټ یې د مېرمنې پر زنګانه کېښود. په خندا یې وویل: واخله لیونۍ، که درته هغه د مور نوم واخلم بیا غوسه کېږي. لاس دې راکړه چې پکې درته د نیول شوي کمین انځور واچوم. مېرمنې یې په تمثیلي بڼه تندی ترېو کړ. د کمین انځور دې مور ته واچوه چې تل د پلار پرې د برید اراده لري. ما ته ښایسته ګلان واچوه چې سبا پرې دا ګوتمه هم په لاس کړم. له ترخو یادونو لري په ټوکو ټکالو او یوه دنیا مینه دا شپه هم سبا شوه. پر سبا یې ډېری ملګري د سرتیري لیدو ته راغلل. له هغو سره یې د عسکرۍ کیسې وکړې. همداسې ډېرې شپې سبا شوې. یوه ورځ چې بیرته تلو ته یې 2 ورځې پاتې وې، مېرمنه یې بېهوښه شوه.
په بیړه روغتون ته لاړل. له معاینو او تشخیصاتو وروسته یې ځوان ته مور راغله او له مسکا په ډکه خوله یې زوی ته مبارکي ورکړه. سرتیری هک پک شو. ویې پوښتل مورې څنګه چل دی؟ هر څه خو سم دي؟ د مور د خولې کشکې نور هم وتښتېد او په خندا یې وویل مبارک دې شه زویه، له خیره پلار به شې. سرتیري ځوان د حیرانۍ مسکا وکړه او اسمان ته په کتو یې وویل ای ستر او مهربان ذاته، له تا نړۍ مننه. که جیب دې خالي راکړ خو زړه دې مست راکړ. لږ وروسته یې د میرمنې لاس مور نیولی او د روغتون له ودانۍ نه راووتل. عسکر ځوان په حیرانتیا د خپلې میرمنې مخ ته کتل او د خپل راتلونکي اولاد مجسمه یې د میرمنې له ښایسته جوړ شوي شکل انځوروله. موټر کې ناست یې غلی شان خپله میرمن وسکونډله او په غوږ کې یې مبارکي ورکړه. میرمنې یې د حیا په څادر سترګې پټې کړې او د هیڅ ویلو جرأت یې نه درلود. له ځان سره یې د شیریني په بڼه یو څه د کور غړو ته یوړل. د کور غړیو چې له وړاندې د میرمنې حالت لیدلی و په تعجب کې شول. عسکر ځوان هم سل زړونه یو کړل او په کرار غږ یې وویل مبارک مو شه، ستاسو کور ته به زما د میرمنې فوتوکاپي راشي. دا چې د ډیرو خلکو هلکان خوښیږي. د مور یې تندی تریو شو او په بیړه یې وویل څه وایې زویه، خدای مې دې د انګور لمنه شنه کړي، خدای دې یې ستا په څېر په ګلالي زوی ونازوي. عسکر چې د مخ جغرافیه یې مسکا اشغال کړې وه وویل او نه مورې، زه بدرنګ یم، خدای دې د سپوږمۍ په څېر ولور راکړي او انشاءالله چې همداسې به کېږي، ځکه ما مې سپوږمۍ ته په لومړي ځل کتو سترګو کې د خپل راتلونکي اولاد مجسمه رسم کړه. ځوان عسکرۍ ته په بیرته تلو کې د خپلې میرمنې اوښکې پاکولې او د ډاډ په پار به یې هغې ته په لنډ وخت کې د بیرته راتلو ژمنه ورکوله. خو میرمنې یې د ده په نشتون کې یوه ثانیه هم په درد کې لیدله، ځکه دې ته یې خاوند لاندې ځمکنی ګلاب، بره ستوری او آن پاس اسمان و، نو له همدې امله پرې بې حسابه ګران و. بالاخره یې خپل مینهناک خاوند په ډېرې ناچارۍ د مسافرت او عسکرۍ سخت ژوند غېږې ته د اوښکو په بدرګه وسپاره. ژوند همداسې تېرېده چې وختونه وروسته یې د خاوند د بیا راتګ انګازو میرمنه بیا د امید او خوښۍ په ټغر کېنوله. تیاری د تیر په څېر ونیول شو. ټولو دروازې ته په کتو د عسکر ځوان راتګ ته شېبې شمارلې، خو د راتګ له وخته یې څو ساعته ډېر ځنډ وکړ. د میرمنې یې دروازې ته په کتو 2 سترګې څلور شوې. ساعت او دروازې ته په ډېر کتلو د کورنۍ د غړو سرونه وګرځېدل. شپه شوه خو عسکر ځوان هیڅ ونه لیدل شو. ټول کور د تشویش په دریاب غوټې وهلې، هیڅ چا هم سترګه پټه نه کړه. له هغه سره د اړیکې نیولو هڅې هم بې پایلې وې، ځکه چې موبایل یې بند و. قومندان ته یې زنګ وواهه. له هغه ځایه هم د ورتلو خبره وشوه. بې مړي یې پر کور د غم ټغر خور و، آن تر دې چې سبا بیا هم هغه وخت شو. ناڅاپه یې د میرمنې موبایل ته د خاوند په نمبر زنګ راغی. میرمنې یې په ډېره بیړه موبایل پورته کړ او پرته له دې چې د هغه غږ واوري، د تیر په څېر یې غوسې او ښکنځلې پیل کړې. غټ سر یې زموږ خو دې زړه وچاوه، تا ته دا هر څه ولې ټوکې ښکاري؟ ستا زما پر دې امیدوارۍ هم زړه ونه سوځي چې بې پروا دې موبایل بند کړی و. ککره دې غټه ده خو هیڅ مغزه پکې نشته. تا خو دې خدای راولي که تر څو ورځو در سره خبرې وکړم او یا درته سلام واچوم. سړی همداسې کوي. ته پوهېږې د مور د بېګا د تشویش له امله دومره فشار لوړ شوی و چې 2 ځله مو روغتون ته بیولي.
پلار ورونه او د خویندو خو دې د سرو سترګو پوښتنه مه کوه، زه خو دې هسې هم بې مرګه ووژلم. مېرمنې یې لا نور هم څه ویل چې یو کرکجن غږ یې په خوله کې خبره ور وچه کړه. او بس کړه نو، کیسې دې پیل کړې او بل چاته د خبرو وار نه ورکوې. ته څوک یې؟ څه شو زما خاوند هغه ښه دی؟ زه ستا د دې ځوان خاوند اجل یم، اجل. د کور نور غړي هم راوغواړه چې د خپل نازولي سره د ژوند اخري خبرې وکړي چې کیسه یې نوره ختمه ده. د کور غړو چې له پخوا یې غوږونه د دروازې غږ ته بوڅول، د مېرمنې له لورې د خپل خاوند نوم په چغه کې اخیستو، ټول په بې درېغه منډو د ناوې تر خونې ورسول. ګوري چې ناوې موبایل په غوږ کرغې وهي، پر تندي یې مړو خولو لارې کړي، د هر چا زړه د حالت پوښتنه کوله. خو زبون د ټولو خولې مهر کړې وې چې ناڅاپه یې مېرمنې د ژړا په کریکه کې د خپل خاوند د نیول کېدو خبره وکړه. چا په سینه او چا پر خوله لاسونه کېښودل. حق حیران یې د موبایل پر لور د ناهیلۍ سترګې خښې کړې. ناوې مېرمنه چې خپل زړه کې د هیلو په لټون شوه او په زاریو یې پیل وکړ. خیر دی، قربان وشم، زما خاوند میږي ته هم ضرر نه دی رسولی، نو هغه ولې وژنئ؟ پوهیږئ په قسم که زه د خپل خاوند نه پرته په دې دنیا کې یوه شېبه هم اوسېدلی شم. زړه مې چې وي، که زما خاطر نه کوئ، زموږ د دواړو راتلونکي معصوم اولاد سترګو ته وګورئ. اولاد ته مې په نس کې د یتیمۍ څپېړه مه ورکوئ. پلار به یې د هغه او هغه به یې د خپل پلار د څېرې د لیدو ارمانجن پاتې شي. هغه کرکجن غږ یو ځل بیا غړم بهار وکړ چې له وړاندې یې د مېرمنې غونی زیږ کړی و. نو ولې مو خاوندان زموږ مرګ پسې رالیږئ؟ که دومره یې پر مرګ وېرېدلی، زموږ پر وړاندې جګړې ته به مو نه رالیږه. کله کله خو به دوی هم د مرګ خوراک کېږي. داسې خو نه ده چې دوی دې لکه د ښکاریانو یوازې زموږ مرګ پسې راخیستې وي. موږ هم دوی د مرګ میلمانه کولی شو، ژوند یې په دوزخ بدلولی شو، کورنۍ یې د غم په ټغر کېنولی شو. زه نه غواړم چې له نامحرمه ښځو سره په خبرو ځان ته د جهنم خاشاک جوړ کړم. د انساني همدردۍ له مخې که له دې عسکر ځوان سره آخري خبرې کول غواړئ، نو چې موبایل ورکړم، که نه نو له دې ځوانه مو د کور په ګنده اوبو کې لاسونه ووینځئ. د مېرمنې یې په مخ د اوښکو بې شمېره لارې جوړې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل: هیله کوم یو وار خو موبایل ورکړئ. سمه ده، موبایل ورکوم، خو ګوره ډېر وخت نشته، لنډو کې د ژوند آخري خبرې ورسره وکړئ. واخله ځوانه، کورنۍ سره دې د ژوند آخري خبرې وکړه. مېرمنې یې په سلګو سلګو کې د خاوند نوم اخیسته او په ژړا کې یې ترې پرله پسې پوښتنې کولې. زړګیه ولې؟ دا څوک دی؟ وهلی خو به یې نه یې؟ ولې تا سره داسې کوي؟ څه زیان خو به یې نه وي درته رسولی؟ د خاوند یې د مېرمنې حالت په خبرېدو ستونی ډک شو او په ټیټ غږ یې وویل: ژاړه مه ګرانې، هسې نه ما دلته وژړوې. بیا به دا وحشیان وایي چې عسکر د مرګ له ډاره له سترګو د ارمان اوښکې تویې کړې. زه د دې وحشي صفته انسانانو څخه هېڅ ډار نه لرم. ما ته دعا کوئ چې خدای څه کوي دا وحشیان یې هم نشي لیدی. مېرمنې یې چې د خپل خاوند ټینګ عزم ولید، فکر یې وکړ چې ممکن خاوند یې د ځان تسلیمېدو پر ځای د کوم غبرګون تابع نیسي. په ډکو سترګو یې ورته د ځان خلاصون سوالونه کول او په وار وار یې همدا ویل چې څه وکړه، که نه ستانه بغیر زه یوه شېبه هم نشم تېرولی. دې خبرو کې و چې د ځوان له لاسونو هغه کرکجن غږ لرونکي سړي د موبایل اخیستلو غږ وکړ. ځوان وویل: یوه دقیقه صبر وکړه، یوه جمله ویل غواړم. ولاړ کس همداسې د موبایل اخیستو په پار نیم ځوړند پاتې شو. یوه دقیقه صبر وکړه، یوه جمله ویل غواړم. ولاړ کس همداسې د موبایل اخیستو په پار نیم ځوړند پاتې شو. خاوند یې مېرمنې ته وویل چې د موبایل اواز پورته کړه. غواړم یوه جمله تاسو ټولو ته ووایم. خونه کې د ساندو ویر خپور و. مېرمنې یې په ډکو سترګو ټولو ته د دې جملې د اورېدو بلنه ورکړه.
ډیر ژر خونه کې د خاموشۍ فضا خوره شوه. ځوان عسکر د زړه په ډاډ داسې وویل: بیا به راځم لارې مې څارئ، بیا به راځم لارې مې څارئ، که مرګ را مخکې نه شو خامخا درځمه. د دې په ویلو یې دروند غږ وکړ: دعا کوئ. په همدې سره د ډزو غږونه د ځوان پر غږ برلاسې شول. کور کې هم د خاموشۍ فضا ژړغونو کریکو ماته کړه. میرمنې یې په سلګیو کې ډیر غږونه د پوښتنې په پار وکړل، خو کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ. په ژړغوني غږ یې خدای ته د عذر لاسونه پورته کړل او په ژړا ژړا یې الله پاک ته زارۍ پیل کړې: یا الله، که به ما یوه ورځ هم ستا په مینه تا ته سجده کړې وي نو خیر دی، د هغې له مخې زما خاوند په خپل امن کې وساته او ته یې ژوندی خپل کور ته راستون کړه. ګاونډیان هم را رسېدلي وو. هغوی هم د تسلۍ هڅې کولې، خو تر ډېره بې پایلې وې. بله شپه هم په ویښه تېره شوه. سهار چې د کورنۍ هیلې هم یو څه مړاوې شوې، ناڅاپه دروازه کې لوړ غږ شو: سپوږمۍ، زه راغلم. میرمنې د دې غږ په اورېدو لاره خطا کړه چې څه وکړي. له خونې تر دروازې لاره یې څو قدمه کړه او ځان یې د مرګ له خولې راوتې خاوند په غېږه کې واچاوه. خپلو درندو ته یې په ډکو سترګو چیغې کړې: چې راشئ، ورور مو راغی. مورې راشه، اتل زوی دې راورسېد. دا چې خبره بیخي ډنډوره شوې وه، ګاونډیانو، ښځو، ماشومانو او ان ځوانانو هم د دوی یو بل په مینه ښکلول ولیدل او دوی هم د مینې په داسې مقام کې ول چې هیڅ یې شاوخوا نورو خلکو ته پام نه و. ځینو مشرانو دغه کړنه ښه ونه انګېرله، خو یو ځوان په مسکا یې مشر ته مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل: د دوو زړونو په کیسه او د عشق په مرتبه کې ګوتې وهل د ښو خلکو کار نه دی. ځئ چې موږ ترې ووځو. دغه جدا شوي جوړه چې په ځانونو پوهېدل، دا وخت د ځوان عسکر خویندو او مور ترڅنګ یې ټولو نږدې خپلوانو د ځوان د ښکلولو هڅې کولې. بې اختره خوښۍ بې مړې غم ته په دې کور کې لغته ورکړه. هېڅوک نه پوهېدل چې له خوښۍ څه وکړي او څه ووایي. میرمنې یې له خدایه شکرونه ایستل او خپل سور څادر یې یوې ګاونډۍ پیغلې ته ډالۍ کړ. په مسکا یې وویل: واخله، کیدای شي ستا هم همداسې مینه ناک ځوان نصیب شي. خاوند یې خپلې میرمنې ته په کتو ځان سره همدا ویل: له تا پرته مې د ژوند په دایره کې ساه ورکېږي. وخت مې د تنهایۍ تورې پنجرې ته سپاري. د ژوند له کتابه مې تورې کډه کوي او د فکر له خیالي اسمانه مې ستوري تښتي. دې فکرونو کې و چې میرمنې یې د خلاصون په اړه ترې وپوښتل. عسکر په مسکا وویل: مړې تا خو داسې ژړل، زموږ د زړه وغورځاوه. که زه بله ورځ ووژل شم ته به همداسې کارونه کوې. میرمنې یې د مرګ ټکي په اورېدو لکه د کندهار انار رنګ تک سور شو او د ټولې کورنۍ په مخ کې یې د خاوند په خوله خپل لاسونه کېښودل. د مرګ په اړه چې یوه کلمه هم بله ونه وایي، د خلاصون کیسه وکړه. خاوند یې اوږده ساه واخیسته او په خبرو یې پیل وکړ: کله چې مې تا سره خبرې کولې نو د هغه ځناور اوږه د موبایل اخیستلو په پار زما لور ته مایله شوه چې په اوږه کې یې ټوپک زما په څنګل ولګېده. همدلته مې د خپلې عسکرۍ له زده کړې تکتیکه کار واخیست او د ټوپک په اخیستلو مې لومړی په هغه او وروسته مې د هغه په نورو ملګرو ډزې وکړې. د خبرو په جریان کې د کورنۍ ټول غړي غوږ ول او په مخ کې یې د انتقام رنګونه راتلل. مور یې وویل: ولې زویه هغوی تش لاس ول؟ نه مورې، زه هغوی د وژلو په نیت د فلم بردارۍ کامرو سره له خپله مرکزه لرې دښتې ته په موټرو کې بوتلم چې ما له ټوپک اخیستلو سره سم ځان د موټر تر شا ورساوه او هغوی یو مې هم خورېدو ته پرې نه ښودل. که څه هم هغوی د موټر په ښکته سر یو څو ډزې وکړې، خو زه شکر د موټر په بره سر کې وم. د هغوی له ختمولو سره سم مې دوه خپلې او دوه پردۍ
ځان تر بازار او بیا تر کوره راورساوه. ټولو د شکر ویستلو په پاره خدای ته د مننې لاسونه پورته کړل او د هغه له درباره یې ځوان ته د نوي ژوندون په ورکړه منندویي کوله. له رخصتۍ څخه دې جوړې په خورا ډېره مینه خوند واخیست او د یو بل ژورو دردونو ته ټکور شول. دا وخت د ځوان د میرمنې امیدواري له 8 میاشتو اوښتې وه. د راتلونکي ماشوم جنسیت هم معلوم شوی و. میرمنې یې له خاونده پوښتل نن په ایمان راته ووایه چې زه او زما لور درته یادېدو او که نه؟ موږ دواړو خو تا پسې ډېر وژړل، آیا ته هم ژړېدې او که نه؟ خاوند به یې سترګې ورته په سترګو کې ښخې کړي او له خولې به یې ورته داسې ووتل. هغه یې رښتیا ویلې چې له زړه نه زړه ته لار وي. څنګه چې ستاسې یادېدم همداسې زه هم کړېدم. دا چې د رخصتۍ ختمېدو شپې را لنډېدې، میرمنې یې بیا تلو ته هېڅ زړه نه و. هغې ورته د شخصي کاروبار مشوره ورکوله، خو خاوند یې د عسکرۍ قرارداد تر ختمېدو د دندې په ترسره کولو ځان مکلف ګاڼه. په سبا یې د تګ آمادګي نیوله چې د میرمنې خاوند ته په کتو زړه وښوید او یودم یې ورته له سترګو اوښکې لاړې. خاوند یې بیا هم ورته ډاډګیرنه ورکوله، خو هغه ته دا تګ په زړه کې ډېر دردونکی ښکارېده. شپه شوه، میرمنې ته یې هېڅ خوب نه ورته. د خپل خاوند په سر کې یې ګوتې وهلې چې د وخت په تېرېدا یې خپل حالت ښه نه لیده. اړ شوه چې له خپل خراب حالته خاوند خبر کړي. هغه ورته بیا هم ډاډ ورکاوه چې هېڅ خبره نشته، هسې وېرېدلې یې. خو میرمنې یې دا نه منله او په ټینګار یې ورته د خپل خراب حالت یادونه کوله. عسکر ځوان خپله مور خبره او روغتون ته د تګ تابیه ونیوله. ورغله. ځوان بهر انتظار وستو. د تورې شپې په چوپه چوپتیا کې ځوان له روغتونه د ماشوم د ژړا څو کریکې واورېدې. مسک شو او له ربه یې شکر ویست. لږه شېبه وروسته یې مور د دوا پارچه په لاس د زوی خواته راغله. د زړه په زور یې مسکا وکړه او زوی ته یې د لور د پیدایښت مبارکي ورکړه. عسکر ځوان هېڅ نه پوهېده چې له خوښۍ څه وکړي. په بیړه یې دوا راوړه او وار وار یې د روغتون دروازې ته کتل چې کله به خپله میرمن او لور وګوري. وخت وروسته یې مور د موټر تاوولو غوښتنه ترې وکړه چې کور ته د تللو آمادګي ونیسي. ځوان د موټر مخه د کور او سترګې د روغتون د دروازې پر لور ودرولې چې مور یې ماشوم په غېږ او ترور یې د میرمنې لاس نیولی د موټر پر لور را روان دي. له موټره ښکته شو، د خپلې میرمنې بل لاس یې ونیو او ټول یو ځای موټر ته پورته شول. ځوان څو منه پلې واخیستل او ښه په خوښۍ د کور په دروازه ننوتل. خپل قومندان ته یې هم د ټلیفون له لارې د لور د پیدایښت زیری ورکړ. هغه د مبارکۍ ترڅنګ د 3 نورو ورځو اجازه هم ورکړه. دا 3 داسې ورځې وې چې هېڅکله ترې په نورو ورځو دومره خوند نه واخیستل شوی. عسکر خپلې میرمنې ته په مسکا مبارکي ورکړه او خپله لور یې په تندې ښکل کړه. په 3مه ورځ سهار یې خپلې میرمنې ته د تګ وویل، خو د میرمنې یې بې واکه له خولې ووتل. لیونۍ به شم امرمه، داسې مه وایه چې ځمه، بې له تا به لیونۍ شم، ستا په مینه قسم خورمه. خاوند یې اوښکې ورپاکې کړې او په مسکا یې وویل، واده ظالم لورې دغه د شاعره هم شوې، ژاړه مه، انشاءالله چې ډېر ژر به راشم، بیا به یو ښه پروګرام ونیسو، ختم به هم وکړو او بېرته به په تخت کښېنو. ځوان د کور ټول غړي په ژړونو سترګو پرېښودل او د کور له درشله بهر شو. لاړ. د تېرې کارنامې په اړه د مشرانو له لورې وستایل شو. دنده یې په پوره ځواک ترسره کوله،
خو ترڅنګ یې رخصتۍ راتلو ته هم شیبې شمیرلې. وخت چې څومره هم بیرته نږدې کېده نو میرمنه یې له ماشومه او ماشومه یې له مور ډېره په زړه ورېدې چې بالاخره د انتظار شیبې یې رالنډې شوې. په څو ورځو کې یې رخصتي پیل کېده. له میرمنې نه یې د څه راوړلو پوښتنه وکړه. هغې ورته وویل که رښتیا په تخت کښېنو نو ګوره زه په هغه زوړ کمیس کې نه کښېنم، ما ته در سره یو نوی سپین کمیس هم واخله او لور ته مې هم ښایسته ښایسته لباسونه. خاوند یې مازدیګر قرارګاه ته نږدې بازار کې سودا وکړه. ځان یې تګ ته پوره آماده کړ چې د شپې ناوخته په قرارګاه باندې د دولت مخالفینو برید وکړ. ټول په خوب ویده ول پرته له څو پیرهدارانو چې هغوی هم د بریدګرو له لورې په ابدي خوب څملاستل. ټوله قرارګاه کې ډزو او د خلکو د غوغا غږونه خپاره شول. دا چې دوی تر ډیره ناوخته یو بل سره ګپ لګولی و نو د برید په اړه یې میرمنې ته وویل. د هغې په زړه کې بې ډزو شور ګډ شو. د خاوند یې د موبایل بندېدلو غوښتنه ترې وکړه. میرمنې یې په وار وار همدا پوښتنه کوله چې آیا ته ښه یې؟ آیا زخمي شوی خو نه یې؟ خاوند به یې هم ځواب ورکاو چې تر اوسه خو هر څه سم دي، خو کاتره ته ډېره جنجالي ښکاري. غوغا ورو ورو ډېرېده چې د ځوان عسکر د خونې دروازې درز ښځه یو ځل بیا ورخطا کړه او په ژړغوني غږ یې وویل ګرانه ته ښه یې؟ خاوند یې پر ځای د دې چې ده ته ځواب ورکړي په زوره او دهشتي غږ یې د ده خونې کې ننوتي بریدګر ته د تسلیمېدو امر وکړ. د بریدګر له لورې هم سمدواره ډزې شروع شوې، خو عسکر له وړاندې په یوه منظم ځای کې ناست و او ځوابي ډزې یې پیل کړې. خوله په خوله ډزې وې. بریدګر او عسکر دواړو الله اکبر چغې وهلې. ډېرې مرمۍ د دواړو له لورې د یو بل وژلو په پار تبادله شوې چې دې کې د عسکر له شپېلۍ ووتلې مرمۍ د بریدګر په ټټر ورننوته. هغه په دردېدونکي ډول تندی ترې وکړ. په ډېرې سختۍ یې ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو بدن ته د لاس ور وړلو هڅه کوله. د عسکر سترګې د دې حالت په لیدو رډې راووتې. ژر یې څو نورې مرمۍ هم پرې تشې کړې، خو له ځانه تېر بریدګر ځان پورې د تړلو چاودېدونکو بټن ته لاس ور ورسېد او د یوې زورورې چاودنې غږ تر ډېرو لرې ځایونو هنګاسې وکړې. د چاودنې زورور غږ له میرمنې نه په کور کې زړه وایست. په چغو چغو یې د خپل خاوند د روغتیا پوښتنه کوله، خو خاوند یې چې د وجود په ډېرو برخو د چاودېدونکو توکو پارچې خوړلې وې. له لږ ځنډ وروسته یې د زړه په ډېر زور میرمنې ته یو څو کلمې وویلې. ګرانې هېڅ ښه نه یم، کیدای شي تر همدې ځایه به وه، ځکه وتل او بیا رغېدل مې ستونزمن دي. ستا مې هېڅ ارمان هم پوره نه کړای شو. د کورنۍ په ټولو غړو په ځانګړي ډول ځان او خوږې لورکۍ مې ډېر پام. په دې سره د خاوند غږ ورک شو. د میرمنې ناتراشه کریکو د شپې په خاموشۍ کې انګازې وکړې. څو میاشتنۍ ماشومې هم په چغو کې خپله مور بدرګه کوله او په خپلې یتیمۍ یې د درد څو زورورې کریکې ووهلې. د کور نور غړي هم په ورختایۍ د ناوې تر خونې راغلل. د هغوی راتلو سره سم موبایل کې بیا کمزوری غږ تر غوږ شو چې د زړه په ډېر زور یې د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وویله. د میرمنې په زورورو چغو د کور غړو په غوږونو کې لاسونه کېښودل او په وار وار یې له میرمنې د لامل پوښتنه کوله. میرمنې په چغو چغو د شهید عسکر مور ته غېږه ورکړه او په زورور غږ یې وویل مورې ما ته تور څادر راوړه، زه کونډه شوم. مور جانې نازولی زوی دې په خپلو سرو وینو ولمبېد او د تورو خاورو کوربه شو. ټولو
په رډو سترګو یو بل ته کتل. د عسکر مور چې دا خبرې نشوه زغملی، خپل انګور ته یې کلکه څپېړه ورکړه چې دا څه وایي. په دې کې د شهید عسکر مشر ورور موبایل تر غوږ کړ. د څو انسان خوړونکو ډزو غږونه یې واورېدل. د شهید مېرمنې په څپېړې هېڅ درد محسوس نه کړ او په غېږ کې یې خواښې نوره هم ټینګه کړه. چیغې یې لا زورورې شوې. مورې، ستا د نازولې به اوس یوازې جنازه راځي. دې سره د کور نورو غړو هم د حوصلې زغم له لاسه ورکړ او په چغو یې پیل وکړ. د شهید کونډه شوې مېرمن ټولو اندرندو ته په غېږ کې هم دا ویل چې نور مو اتل ورور د خاورو میلمه شو، ما هم مړه کړئ ځکه زه نور ژوند نه غواړم. تر سهاره د کور خاموشي چغو په سر اخیستې وه. سهار مهال یې مېرمنې د میز پر سر د خپل خاوند انځور ته پام شو. ورمنډه یې کړه، په غېږ کې یې ونیو او بیا یې په چغو پیل وکړ. د عسکر له شهیدېدو وروسته یې د کونډې مېرمنې ژوند تېرول په انګار درېدل و. هر کله به یې انځورونه راخیستل او ځان سره به یې د ویر ساندې ویلې. خپلې یتیمې لور ته یې په کتو زړه ډېر دردېده. سلګۍ به یې وهلې، آن کله خو به یې په دې سلګیو کې کېدونکې خبرې هم بندې بندې شوې او کله ناکله به بېسده شوه. له دود سره سم وخت وروسته د شهید عسکر په مېرمنې څادر واچول شو او د دویم ورور په نکاح شوه. د مېرمنې له زړه به هېڅ پخوانی خاوند نه واده او هر کله به یې په اخترونو کې د هغه ځوان د مزار دیدار ته ورتله. هغه ځوان چې دې ورسره په ژوندونې د مینې لوبې کړې وې. لور ته په کتو به یې هر کله ژړل. سترګو یې نور سور رنګ خپل کړی و. کورنۍ یې اړ شوه چې د فکر ښه والي لپاره یې یتیمه ماشومه ترې د مشر لیور کور ته چې په ښار کې اوسېدل بوځي او هلته د ژوند څو کلونه تېر کړي. چې دا سویلوی ګرځم مینور دې زړګیه، مینور دې زړګیه. خلک به وایي چې مزې مزې کوي نه، مینور دې زړګیه، مینور دې زړګیه. شکر پکیا مینور دې زړګیا، مینور دې زړګیا. چاړ را واخلما لالکا مینور دې زړګیا، مینور دې زړګیا. لایق د مرګم چې پتا مې دما مینور دې زړګیا، مینور دې زړګیا.
راشه تور